سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسې ټول برک روغ او خوشحاله اوسئ. نن ورځ به د مدیریت د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه خبرې وکړو او هغه د مدیریت اهمیت او ارزښت دی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې ځینې ادارې، شرکتونه او سازمانونه په چټکۍ سره پرمختګ کوي خو ځینې نور له ستونزو سره مخ کیږي او حتی له منځه ځي؟ د دې پوښتنې مهم ځواب په اغیزمن مدیریت کې نغښتی دی. په نننۍ ویډیو کې به په تفصیل سره زده کړو چې مدیریت ولې د هر سازمان، شرکت، ادارې او حتی ټولنې لپاره حیاتي ارزښت لري. نو که غواړئ په مدیریت کې پوهه ترلاسه کړئ، دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ګرانو دوستانو، د مدیریت تر ټولو مهم اهمیت د سازمان د مؤثریت یا افیشنسي لوړول دي. مؤثریت یعنی د لږو سرچینو لږ وخت او لږ لګښت په کارولو سره ډېر او غوره نتایج ترلاسه کول دي. فرض کړئ یوه فابریکه غواړي هره ورځ 1000 دانې محصول تولید کړي. که کارونه منظم نه وي، خام مواد به ضایع کیږي، وخت به له منځه ځي، کارکوونکي به یو بل ته انتظار کوي او تولید به کم شي. خو که مدیر مناسب پلان جوړ کړي، دندې په سمه توګه وویشي، کارکوونکو ته واضح مسؤلیتونه ورکړي او د کار جریان منظم کړي، هماغه فابریکه به په لږ لګښت ډیر تولید وکړي. همدا د مدیریت اصلي رول دی. ښه مدیریت د وخت، پیسو، انرژۍ او نورو سرچینو ضایع کېدل کموي او د سازمان ګټه زیاتوي. ګرانو دوستانو، هر سازمان ځانګړي اهداف لري. هیڅ شرکت بې هدفه نه جوړیږي. ځینې غواړي ګټه زیاته کړي، ځینې غواړي د بازار مشري ترلاسه کړي، ځینې غواړي د خپلو محصولاتو کیفیت لوړ کړي او ځینې غواړي د مشتریانو رضایت زیات کړي. خو یوازې هدف ټاکل بسنه نه کوي. اصلي کار دا دی چې ټول کارکوونکي د همدې هدف لپاره په ګډه کار وکړي. همدلته مدیریت خپل مهم رول لوبوي. مدیر د هر کارکوونکي فعالیتونه همغږي کوي، د هر چا مسؤلیت مشخصوي او ټول هڅې د یو ګډ هدف پر لور رهبري کوي. کله چې ټول کارکوونکي په یوه لار روان وي، سازمان خپل اهداف په ډېره اسانۍ ترلاسه کوي. ګرانو دوستانو، هر کارکوونکی یوازې د شرکت لپاره کار نه کوي. هغه خپل شخصي خوبونه او موخې هم لري. یو څوک غواړي ښه معاش ترلاسه کړي، بل غواړي کور واخلي، بل غواړي موټر واخلي، یو بل غواړي خپل مهارتونه زیات کړي او لوړې دندې ته ورسیږي. ښه مدیریت د همدې شخصي اهدافو او د سازمان د اهدافو ترمنځ اړیکه جوړوي. کله چې مدیر د ښه کار په بدل کې انعام، ترفیع او تشویقي پروګرامونه برابر کړي، کارکوونکي لا ډیر په مینه او انرژۍ کار کوي. په پایله کې دواړه ګټه کوي. شرکت خپل اهداف ترلاسه کوي او کارکوونکي خپل شخصي ژوند ښه کوي. ګرانو دوستانو، نننۍ نړۍ هر ورځ بدلیږي. ټکنالوژي، بازار، د مشتریانو اړتیاوې او سوداګرۍ چاپیریال تل د بدلون په حال کې دی. هغه اداره بریالۍ ده چې له دې بدلونونو سره ځان عیار کړي. تاسې د نوکیا مثال در واخلئ. ټول خلک پیژني چې یو وخت نوکیا د نړۍ تر ټولو مشهور د موبایلونو شرکت و. موبایلونه یې قوي ول، بیټرۍ یې ډیر وخت دوام کوو او میلیونونه خلکو کارول. خو کله چې سمارټ فونونه او د انډراید سیستم بازار ته راغلل، نوکیا د وخت له بدلون سره ځان برابر نه کړ. د پایلې په توګه خپل بازار له لاسه ورکړ. په همدې ډول هغه سوداګرۍ چې انلاین خدماتو ته مخه ونه کړي، ډیر مشتریان له لاسه ورکول کیږي. ښه مدیریت تل بازار څاري، نوي فرصتونه پیژني، د مشتریانو غوښتنې تحلیلوي او د اړتیا په وخت کې مناسب بدلونونه رامنځته کوي. همدا بدلونونه سازمان د سقوط څخه ژغوري. قدرمنو دوستانو، مدیریت یوازې د شرکت د ګټې لپاره نه وي. یو ښه مدیریت پر ټولنه هم مثبت اغیز لري. کله چې یوه اداره خپل کارونه په مسؤلانه توګه ترسره کړي، طبیعي سرچینې په سمه توګه کاروي، د چاپیریال ساتنې ته پام کوي، د فابریکو لوګي او ککړتیا کنټرولوي، نوي کاري فرصتونه رامنځته کوي، د خلکو عاید زیاتوي، همدارنګه د اړتیا وړ توکي تولیدوي او د صادراتو له لارې د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي. نن سبا ډیر شرکتونه د ټولنیز مسؤلیت پروګرامونه هم عملي کوي. دوی ښوونځي جوړوي، روغتیایي پروژې پلي کوي، چاپیریال ساتي او له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي. دا ټول د ښه مدیریت د اغیزو ښکاره بیلګې دي. نو ګرانو دوستانو، موږ زده کړل چې مدیریت یوازې د خلکو اداره کول نه دي، بلکې مدیریت د سازمان د مؤثریت لوړول دي، د ګډو اهدافو ترلاسه کول دي، د کارکوونکو د شخصي اهدافو ملاتړ دی، د بدلونونو مدیریت او د ټولنې د پرمختګ تضمین دی. همدا لامل دی چې مدیریت د هرې بریالۍ ادارې، شرکت او سازمان د بریا اساس ګڼل کیږي. قدرمنو
دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو د نور ملګرو سره هم شریک کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه او همدارنګه د یوټیوب چینل ناصري اکیډمي در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.